د وسلوالو ډلهییز برید پرون مازدیګر پیل شو. د مخکنیو تکتیکونو دوام، په لومړي سر کې موټر بم چاودنه او بیا د وسلوالو ډلهییز برید. یو شمېر وسلوال یوې سوداګریزې ودانۍ او سوی بیا زندان ته ننوتل. د لومړۍ چاودنې څخه یو څه خلک خوږ شول، زخمي مې ولیدل، د خلکو څخه وینې مې ولیدل چې بهېدلې او دغه حالات ما ونه شل لیدلی او د ساحې څخه ووتلم. مرسته مې هم نشي کولی ځکه چې دې نه وروسته نورې چاودنې مسلسلې کېدل او هېڅ زما د لاسه څه پوره نه وه. کور ودان امنیتي ځواکونه راغلل، حالات یې کنټرول کړل. په زندان کې شاوخوا 1800 بندیان وو. طالبان، داعشیان او نور جنایي مجرمین. ویل کېږي ځینې ووتل خو ځینې یې بیرته ونیول شول. ماپښین دیوالونو کې داسې سوري ویسته، سوري چې ویسته نو دننه کوم بندیان چې سیاسي بندیان وو هغه ټکیله واغسته، د کوټکو په زور باندې موږ هغې ووهلو، راایستلي دې کې دننه هم دننه د خوا نه مابس کې دننه زخمیان پرېوتو. ورو څه کسان ولګېدل، نه پوهېږم چې هغه به مړه به وي که ژوندي به وي. کسان دننه لګېدلي نو موږ د خپل یاد نه چې د کوټکو زور راپسې د جامې مې پشکېدلي هغه وخت پسې دا فکر کولو چې وځي که نه وځي څه ته نه اساسوي. د پرون له لمر پرېوتو سره د موټر بم برید وروسته پیل شوې جګړه نن هم روانه وه. د جلال آباد ښار مهم واټونه او دې ښار ته راغلي ټولې لارې تړل شوې وې او ځای ځای امنیتي کمربندونه وو. د ننګرهار زندان د جلال آباد ښار په 4مه ناحیه کې دی. دا د تورخم جلال آباد په لویه لاره پروت دی. ورڅیرمه ورته د ننګرهار د محکمې څارنوالۍ، د ترافیکو او د پولیسو د جلب و جذب حکومتي ادارې او ورڅیرمه ورته د ولسي خلکو د استوګنې کورونه هم دي. د جګړې دوام، د پوځ لوی درسیز یې اړ کړ چې د مهار کولو لپاره یې جلال آباد ته راشي. چارواکي وایي 8 بریدګري وژلي او سیمه کې چاڼیز عملیات روان دي. هغه دوستان چې کورونه د شرق پلازې په بلامنزل کې وي چې هغه هم په تشویش کې وو، هغه ټول ته نجات ورکړل شو. په خپل امن کې د امنیت فضا کې هغه وښکل شول د پلازې نه او د محبس هم فعلا پاک ده. پرونی برید د اختر په 3مه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند په وروستۍ ورځ وشو. وسلوالو طالبانو برید سره مهاله وویل یاد برید او ډزو کې دوی لاس نه لري او سمدستي پسې اسلامي دولت نیمې ډلې د برید مسؤلیت ومانه. ننګرهار په ختیځ کې هغه ولایت دی چې اسلامي دولت نیمې ډلې پکې په لومړي وار خپل شتون اعلان کړ. افغان حکومت وایي داعش ډلې په افغانستان کې ماته کړي او د دوی 6 مهم مشران وژلي او نیولي دي. 2 ورځې وړاندې د افغانستان څارګرې ادارې اعلان وکړ د داعش ډلې د استخباراتو مسؤل اسدالله ورکزی په ننګرهار کې وژلی دی. پرونی برید دا روښانوي که طالبان خپله جګړه دروي خو جنگ به روان وي او داعش چې حکومت وایي ملا یې ورماته کړي په افغانستان کې ورته بریدونه کوي. ذبیح الله رحیمزی، BBC، جلال آباد.